نوجوان ستا موبایل کې گان شته دی، نوجوان ستا موبایل کې سندرې شته دی، آډیو ویډیو شته دی. راته وښایه ستا په موبایل کې قرآن شته؟ د کوم قاري قرآن دی موبایل کې پروت دی؟ د کوم عالم تفسیر دی موبایل کې پروت دی؟ راته ووایه که نه د یو قاري قرآن دی موبایل کې شته، د یو عالم تفسیر دی موبایل کې شته. ستا موبایل کې ګانې بجانې شته، ستا موبایل کې آډیو ویډیو ګانې شته، د عالم تقریر نشته دی، د عالم بیان نشته دی، واز او نصیحت نشته دی. والله سبا مرګ را پسې دی، سبا قبر له رواني چې هغه موبایل لرنه پاتې شي د مرګ په وخت کې چې په هغې کې د انډیا ګانې وي، په هغې کې د پښتو ګانې وي، په هغې کې انګریزي ګانې وي، په هغې کې د انډیا فلمونه وي، په هغې کې د پښتو فلمونه وي، په هغې کې د پښتو ډرامې، خو د یو عالم تقریر پکې نه وي، چېرته د قرآن تلاوت پکې نه وي، چېرته واز او نصیحت پکې نه وي. سبا د قبر کې ملایکو ته سوې، سبا الله ته سوې، د هغې ذوالجلال مخې له چې ځي. الله مسلمانو ما موبایل کې مې موسیقۍ د پاره زیو، الله مسلمانو ما د انډیا د فلم د پاره زیو، الله مسلمانو ما د امریکایانو د فلمونو د پاره زیو. خدایا د قرآن د پاره زینو، خدایا د قرآن د پاره زینو، خدایا د قرآن د پاره زینو، د قرآن د تلاوت د پاره زینو، د عالم د تفسیر د پاره زینو، د عالم د بیان د پاره زینو، د عالم د تقریر د پاره زینو. دا سترګې ذوالجلال سره څنګه لګې، دا سترګې امام الانبیا سره څنګه لګې؟ الله ته به څه وایو، قبر کې به څه کوو؟ سبا الله له نه ورځو نو سبا کوو. یاره زه لیونی نه یم، ما درته مخکې ویلي والله قسم د جړا په دې راځي. ولې مې د قرآن سره ظلم کېږي، ولې مې د قرآن بېعزتي کېږي؟ دا بېعزتي نه ده چې قرآن راواله علي اعوذ بالله ویڼې ته ګزار که دا بېعزتي نه ده. کو دا بېعزتي دې وکړم مرغټ به دې څوک تاو کي، خو ستا دپاره دا بېعزتي بس دی چې تلاوت یې نه کړې، ستا دپاره دا بېعزتي بس دی چې قرآن نه راخلې.